الله خیر. موټر د ماشین د دروازې دی. د ماشین د دروازې دی دغه شي. نوم مې سردار محمد دی، ولایت کندهار یم او په حیث د ډریوري دلته ډېر وخت کې د نجیب په وخت سره راغلی یم. اووه-دېرش کاله، شپږ-دېرش کاله، اته-دېرش کاله دغونه کېږي. اوس ما د نجیب د وخت د 20 روپۍ د خاصه دغه څه چې هغه وخت موږ د موټرو د ملي بسو کرایه 1 روپۍ وه، د داخل ښار ده. داسې معنا پلي چرخي که وه، ارزان کمه که وه، یا پغمان که وه، یا شکردره و دغه چې وه، هغه بیا 2 روپۍ وه. او بیا خپل په ښایستګي په پوهنه سره، په فهمیدګۍ سره پوه سره بیا دلته راغلم د تخنیک په حیث. دا اوس 2-3 کاله کېږي چې توظیف شوی یم. زه خپله په کندهار کې په ورکشاپ کې زه مستري وم. نو بیا چې دلته دغه شولم، بیا مې دلته د ډریوري شوق دغه راباندې راغلی چې دا د ملي بس د ډریوري شوق راباندې راغلی. زما د جسم ما په هندوستان کې موږ چې ټرېننګ ته ولاړو، په هندوستان په ډیلي کې مو د ډېر وخت درس ووایه او تقریبا 2-3 میاشتې موږ هلته د دغه موټرو په هر بخش کې موږ د ویرینګ، د هواو، د انجین او د دوی په باره کې موږ درس ویلي. دا موټر موږ د هندوستان نه انتقال راوستله. ډېر موټر و. هغه وخت به دومره خلک ولاړ وو چې موټر به سرګه به دلته وایستا. موږ به مثال 100 متره یا 10 متره موټر شاته ودروئ چې کوم کوچنی سپنډرې سپین سره د ټیر لاندې نه شي، هجوم یې راوړي. نو موږ به موټر هلته ودروئ چې ولې چې کوم یو د ټیر لاندې شي، چې موټر به ډک شو، د دوی به ومند وختې چې موږ به دغه ماشینونه د هغو دروازو دي، دا بټونه به مو ووهله، دروازه به کش شوله. نو زه به کلنر وربوره به خیر دوی به خپل په دغه ننوتې یا د شیشو ورننوتې دغه څه، یا زما د راسته دروازې څخه به راپورت شو، په کرا به شروع وکړله. موږ به د هغه بعده کرا تللو چې د خپله کرا ټوله کړه، بل غږ به وکړي چې بوره به خیر. هغه زه د خپله ما ډېر وخت د رضا کمال په ډېر موټر چلولی دی. والا چې کار ونه کړ، خو زه خپله څو عمر د مخه ورشتام والا داسې کمال شولم چې کار مې نه کوئ. ډېر غټ مریض شولم، ډېر تکلیفونه مې ولیدله. زه خپل په کار باندې زه خپله کار راضي یم، زه په کار باندې کومه دغه نه کوم. او دغه د کور د بېکاري یو مرض دی دا خپله انسان ته. که د ډېر خلک په بېکاري مخته وي، خو ما ته بېکاري خوند نه راکوي خپله. زه ځوانانو ته وایم چې بېکاري کار ډېر ښه شی دی. کار د صحتمندي ده. هر سړی چې کار کوي دا به کور و کلی و مور و پلار به ټول به ځینې خوشحاله وي او خپل ځان هم پیدا وي، تنخوا هم لري او کور والا به دې ډوډۍ غواړي، د بېکاره نوم به ځینې لري. نو کار دغه ښه وظیفه ده.